وعنه رضي الله عنه أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فاتوه وهم بإيليا فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم فدعا بالترجمان فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه. فجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: هل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. عبد الله بن عباس قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: فماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما كان يعبد آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له إني سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك هل كان في آبائه من ملك فذكرت ألا، فقلت: لو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت ألا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت ألا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر، فذكرت ألا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج لما أكن أظن أنه منكم، فلو أعلم أني يخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه.
ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم العريسين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي لقد أمر عمرو بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إيليا وهرقل أسقف على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هياتك. قال ابن الناطور وكان هرقل حزان ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوا إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شانهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلون من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا؟ فنظروا إليه فحدثوا أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم. وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل للعظماء الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا الرجل؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي. وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل رضي الله عنهما روایت دے فرمائی چې دته ابو سفیان ابن حرب رضی الله عنه خپل واقعه بیان کړه چې هرقل بادشاہ روم ته او دانګي ابو سفیان ته یو کس راولېږو او د قریشو یو جماعت سره دغه وخت ناستو او دغه خلک په شام کې تاجران د تجارت د لپاره تلو او دا واقعا په هغه زمانہ کې شوی و کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو سفیان او نور کفارو د قریش سره یو وخت د لپاره صلح کړی و. صلح حدیبیه مراد ده. نو ټول قریش هرقل خاطرال او دا خلک په دغه وخت کې په ایلیا یعنی بیت المقدس کې وو. هرقل دی خپل دربار ته وغوښتل
او داغوی نه غیر چاپیره د روم مشران ناستو. بیا دا ټول قریشیان خپل نږدې راوبلل، خپل ترجمان ته आवाज وکړو او قریش ته فرمایل چې په تاسو کې د ټولو نږدې کس د نسب په اعتبار سره څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. څوک چې ځان ته نبی وای عزت څوک نه نږدې دی. ابو سفیان رضی الله عنه وای چې ما وای چې زه د ټولو نه زیات د نسب په اعتبار سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قریب یم. په دې اورېدو سره هرقل وفرمایل چې ابو سفیان ما ته نږدې کېدی او د ملګري هم ما سره نږدې کړي او د دې کوم ملګری دی د شاته کې نه وي. به خپل ترجمان ته وفرمایل چې د خلکو ته وایا چې زه د ابو سفیان نه د کس د حال تپوس کوم چې ځان ته نبی وایي، کدی ما ته دروغ وایي نو تاسو فورا د تکذیب کوئ. ابو سفیان وایي چې قسم په الله که ما ته د دې خبرې شرم نه وای چې خلک به ما ته د دروغ الزام تړي او ما ته دروغجن وایي نو یقینا ما د نبی صلی الله علیه وسلم په نسبت او د هغه په حال باندې دروغ خبرو بیان کړی وي. د ټول نه مخکنی خبره هرقل زمانه تاسو کو هغه داو چې د دې نسب پتا څه څنګه دی. وای ما فرمایل چې هغه په مونږ کې اوچت نسب والا دی. بیا هرقل دا خبره وکړه چې آیا پتا څه کې د دې نمک کې هم چا د خبره دعوه کړې و، یعنی د نبوت دعوه کړې و. ابو سفیان فرمایل چې نه. بیا هرقل تاسو کو آیا د دې په پلان میکه کې څوک بادشاہ تیر شوی دی؟ وای ما ویل چې نه. بیا هرقل تاسو کو چې د تابعداري کمزوري خلک یو که غټان خلک؟ وای ما فرمایل چې غټان نه کی بلکې کمزوري خلک د تابعداري کوي. او بیا هرقل چې د دې منون کې ورځ پر زیاتېږي او کمیږي. او ما فرمایل بلکې ورځ پر ورځ د دې تابعدار زیاتېږي. وای بیا هرقل تاسو کو چې آیا په دغه خلکو کې د دې په دین کې داخلو واپس څو واپس اور یعنی مرتد کیږي او کنه؟ وای ما فرمایل چې نه، که ځکه چې ټول خلک هغه د په دین باندې مضبوط پاتې کیږي. بیا فرمایل چې کومه خبره یعنی مطلب د نبوت دعوه د مخکې کړي وکنه یا دنه مخکې بل چا کړي وکنه؟ نو ما ویل چې نه. بیا ما ته پوښتنه وکړه چې هغه وعده خلافي او کنه؟ هرقل ته پوښتنه وکړه. ابو سفیان ورته وایي اوس موږ سره هغه په صلح کې دی، موږ نه پوهېږو چې هغه به په دې موده کې صلح ماته کوي او کنه یعنی وعده خلافي به وکړي او کوم نه کړي. ابو سفیان رضی الله عنه وایي چې د دې خبرې نو ما سوا بل هیڅ خبره او موقع ماته ملاو نشوه چې ما د خپل طرف نه د نبی صلی الله علیه وسلم په حالاتو کې داخل کړی وي. بیا هرقل تاسو کو چې آیا تاسو کله هغه سره جنگ کړی دی؟ تاسو جنگ سره راغلی دی؟ ما ویل چې هاو. نو هرقل فرمایل تاسو څنګه جنگ هغه سره کوئ؟ ما ویل چې جنگ زمونږ او د هغه په منځ کې د بوقې په شان وي، کله هغوی زمونږ نه مطلب وګټي او هغوی غالب شي او کله مونږ یعنی کله مونږ جنگ ګټو کله هغوی ګټي. بیا هرقل تاسو کو چې هغه تاسو ته څه حکم کوي؟ څه خبره ته کوي؟ ما فرمایل چې هغه وایي یوازې د الله عبادت وکړي او هغه سره بل څوک برخدار مه جوړوئ، یعنی مطلب عبادت صرف د الله وکړي. دارنګې دغه چا عبادت مه کوئ چې کوم تاسو مشرانو کول هغه پرېږدئ او موږ ته د لمونځ کولو حکم کوي او د رښتیا ویلو حکم کوي، دارنګې د صله رحمۍ حکم کوي. دې نه پس هرقل ترجمان ته وویل چې دې کس ابو سفیان ته ووایه چې ما ستا نه د هغه د محمد صلی الله علیه وسلم د نسب باره کې تپوس وکړو نو تا وویل چې هغه په موږ کې اوچت نسب والا دی. ټول پیغمبران په خپل قوم کې دغه شان په اوچت نسبونو کې رالېږل کېږي. ما ستا نه تپوس وکړو چې آیا دا خبره د خپل نبوت خبره په تاسو کې بل چا هم نه ده مخکې کړې او که نه؟ نو تا جواب وکړو چې نه. وای ما په خپل زړه کې دا وویل که دا خبره دې نه مخکې بل چا کړې وي نو زه به وایم چې دا یو داسې کس دی
چې دا خبرې پیروي کې کوم چې د نمک تیر شوی دي او ما ستاسو دا تاسو کو چې د پلان نه کې څوک باسا تیر شوی دي نو تاول چې نه وای هرقل ورته ما په خپل ځل کې دا خبره تیر شوی و کچې ته د پلان نه کې څوک باسا تیر شوی نو دی وای چې زم د باسای لایق اقتدار بغواړي او بیا هرقل ورته چې ما ستاسو دا تاسو کو شایا د دې نه مخکې کومه خبره چې دې کې یعنی د نبوت دعوه چې دې کې کله بل څه کړي و کو نو کړي هغه فرمایل چې نه نو هغه وي زه یقین خو په دې پوه شم ما یقین نه غي په دې باندې چې دا سړی په خلکو دروغ نه وایي څنګه چې په خلکو دروغ نه وایي نو په الله رب العالمین هم دروغ نه وایي دا سړی صادق انسان دی او ما ستاسو ته پوښتنه کوچایا امیران مالدار خلک د تابعداري کوي او کمزوري نو تا جواب وکړ چې کمزوري خلک د تابعداري کوي او حقیقت دا ده چې د پیغمبرانو تابعداري کمزوري خلک کوي او ما ستاسو دا ته پوښتنه چې د منون کې زیاتېږي یا کمیږي نو تا جواب را کو چې زیاتېږي او په حقیقت کې د ایمان حال وي دغه شان تر دې چې کمال ته ورسیږي او ما ستاسو دا تاسو ګوتې یو کس د په دین کې داخليدنه پس بیرته مرتد کیږي چې دین نه خفشي نو تا جواب را کو چې نه او دا د ایمان حال دی دغه شان چې کله دې خون زړه ته درنه شي نو بیا نوځي او ما ستاسو ته پوښتنه چې هغه وعده خلافي کوي نو تا ویل چې نه او خبر دادا چې دغه شان ټول پیغمبران وعده خلافي نه کوي وای ما ستاسو ته پوښتنه چې هغه تاسو ته کوم خبر حکم کوي نو تا وایي چې هغه مونږ ته دا حکم راکړي چې واځ د الله عبادت وکړي او هغه سره شریک مو جوړوي دغه شان مونږ ته د بوتانو د عبادت هغه بدی بیان او د عبادت د بوتانو موږ منکي او مونږ ته د منځ کولو رښتیا ویلو فرزګاری اختیارولو حکم راکړي نو دا څه چې تا وایي دا رښتیا دي نظر دې چې هغه به زما د دوخ کو لاندې ځای مالک شي او بهشکه زه مخکې ما مخکینه کتابونه هغه کثرې دي او مخکینه کتابونو کې پیشونګي و زه په دې بوجم چې دا به راکړه کېدو ورای لیکن ما دا نه ګڼله چې هغه به تاسو نو وي هرقل وای که زه پوهېدلی چې هغه ته به ورسېږم نو هغه سره به زه ملاو شم او ما به د هغه سره دا تکلیف کې ځان شریک کړی وی د هغه دا مشکل به ما ځان څه کړی وی دفع کړی وی ما به د هغه خپې وینځلې وی هرقل دا خبره وکړله بیا هرقل د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقدس خط کوم چې ورته لیکل شوی د دحیه کلبی رضی الله عنه په ذریعہ باندې هغه ورته و چې دا خط راکړي هغه خط راوغوښتو هغه ولوستو داګه دا خبره وشي د الله په نوم چې ډېر مهربان او نهایت رحم والا دا خط دی د الله بنده او د هغه پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم له طرفنا د روم بادشاہ ته دی سلام دوی پاغه چا چې څوک د هدایت پیروي کوي دینه پس واضحه دی چې زه تا اسلام طرف ته راغواړم که اسلام دې قبول کو نو د الله د قهر نه به بچ شي او الله به تا ته دو اجر درکړي او که ته زما دعوت نه منې او مخ اړوې نو بېشکه په تا باندې به ستا د ټول رعیت د ایمان نه راوړلو ګناه وي او ای کتاب والا وراسي هغه کلمې ته چې برابر ده په میز زمونږ او ستاسو کې چې بندګي نه کوو مګر د یو الله تعالی او نو بشری کو هغه سره ایستو انو برستو بعد زموږه بعد له اختیارمن د حکم سوا د الله نه پس دوی مخوارو نو دوی له الله رب العالمین عذاب ورکړي ابو سفیان وکړ چې هرقل سویل غختل هغه ویل او د نبی صلی الله علیه وسلم د خط رسول الله فارغ شو نو تدیر شور جوش اوازونه پورته شو ومونږه دلته چې کوم ځای کې و دغه ځای بهر کولو وما خپل مرګور ته فرمایل چې کله مونږه بهر کړی شو دا خو ګورئ چې د ابو کبشا د زوی محمد صلی الله علیه وسلم معامله او مرتبه دومره اوچته شوله او دومره زوري ونیو چې دا هغه د بنو اسفر روم بادشاه هم ویریږي نو همیشه به زما دا یقین و چې زه ده چې دی به غالب شي تر دې چې الله رب العالمین
زه په اسلام مشرف کړم. ابن ناطور کوم چې د الیا حاکم د هرقل مصاحب او د شام د عیسیانو پادری دی، هغه چې هرقل کړه الیا ته راغی، یو ورځ سهار ډېر پریشان او خفه ناست و. د هغې بعضې خواصو ملګرو وویل چې موږ ته په دې وخت کې ستا حالت ښه نه ښکاري. ابن ناطور وایي چې هرقل کاهن و، په علم النجوم کې پوهه او مهارت لرلو. نو هغه خپلو خواصو ته کله چې هغوی تپوس وکړو، دا ورته وویل چې کله ما د شپې ستورو ته کتل نو ومېده چې سنت ختمه کوونکی بادشاه غالبه شوی دی. په تاسو وګورئ چې په دې وخت کې کوم خلک ختنه کوي. خلکو دا خبره کړه چې د یهودیانو نه سوا بل هېڅ څوک هغه ختنه نه کوي. نو د یهودیانو طرف نه اندېښنه مه کوئ او د خپل ملک لوی لوی ښارونه او لوی لوی مشران ته هغوی هلته خط وویږه چې دا یهود ختم کړي. خطونه یې ودرېږل خپل لوی لوی مشرانو ته چې هلته د یهود څه کي ووژني او ختم کړي. نو هغه خلک یې هلته منصوب بنده کړل. په دې کې هرقل ته یو کس راوستی شو، کوم چې د غسان بادشاه هغه رالیږلی و. هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر بیانولو. کله چې هرقل د هغه نه د خبر معلوم کو، نو خپلو کسانو ته وویل چې لاړ شئ او دا کس وګورئ چې دا ختمه کړی شوی دی او که نه. خلکو چې هغه وګټو نو هرقل ته خبر وکړو چې هغه ختمه کړی شوی دی. حرب د هرقل بادشاه د هغه نه د عربو حال معلوم کو. هغه چې عرب هم وایي سنتګري کوي. هرقل دا خبر وکړه چې نبي علیه الصلاة والسلام د دې وخت د خلکو بادشاه دی. کوم چې ظاهر شوی بیا هرقل خپل یو دوست ته رومي ته د حال ولیکو. هغه هم په علم النجوم کې د دې په شان ډېر ماهر و. هغه په دې خبره باندې ښه پوه و. نو هغه هم د دې جواب وکړو چې بلکل همدغه نبي علیه الصلاة والسلام د ظهور باره کې د هرقل د رایې موافق باندې هغه هم دا فیصله وکړله. او دغه لیکلي ورته برابر کړله چې هغه نبي دی. دې نه پس هرقل د روم مشران خپل محل ته کوم چې په حمص کې راټول کړلو او حکم وکړو چې د محل دروازې دې بندې کړې شي. هغه بندې کړې شي. دا هرقل د خپلې بالاخانې نه راووتو او وویل چې ای رومیانو، آیا په هدایت او کامیابي کې څه حصه ستاسو هم شته دی؟ او تاسو ته دا منظوره ده چې ستاسو سلطنت دې قایم شي او تاسو دا خوښوئ چې ستاسو مشر دې قایم او باقي شي؟ که داسې غواړئ نو د نبي صلی الله علیه وسلم بیعت وکړئ. د دې خبرې په اورېدو سره خلکو د وحشي خرو په شان اوازونه شروع کړل. دروازو ته وتښتېدل، هغه یې بند کړې. دروازې چې بندې وي نو کوشش وکړو چې کلاوېږي. کله چې هرقل دومره زیات د هغوی نفرت ولیده او د هغوی د ایمان نه راوړلو نه مایوس شو چې ایمان نه راوړي، او ویل چې دا خلک ما ته واپس تکلیف را رسوي. اواز یې وکړو چې دا خلک واپس ما ته راوغواړي. خلک واپس راغله، چوپ کېناستل. هرقل دا خبره وکړله چې ما په تاسو باندې امتحان کوو، د دیني مضبوطوالي د وجې نه کلکوالي د وجې نه ما تاسو امتحان اخیستو او هغه ما ته معلومه شوه. نو خلکو هغه ته سجده وکړه او د هغه نه خوشحاله شو. او د هرقل آخري حالت دغه پاتې شو. دا د هرقل آخري احوالو. دلته یو ناشته مسائل معلومیږي، فواید. اول د هرقل سره متعلق دا حدیث گویا کې برزخي حدیث دی، ځکه چې د دې تعلق د وحی سره دا شان دی چې هرقل کوم چې عیسائی مذهب هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت اقرار وکړو، کوم چې د وحی نتیجه وه. او د دې حدیث رسته د کتاب ایمان سره هم تعلق دی، ځکه چې د ایمان امتیازي علامه او نه هغه عمل او متابعت دی، کوم چې په هرقل کې نو تصدیق جلی او اقرار موجود دی، لیکن د هغې مطابق عمل موجود نه دی، لہذا کافر پاتې شو. حافظ ابن حجر لیکي چې امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب کې
په اول کې حدیث د نیت شروع کړو گویا چې هغه دا خودل غواړي که د هرقل نیت درستو نو هغه ته دا فائدہ به خامخا رسولې وای د هرقل نیت صحیح نو معلومیږي چې د انسان نیت کله خراب په یو عمل کې هغه بیا عمل نه قبليږي مهم شی په عبادتو کې هغه دا چې د انسان نیت برابر وي په هر څه کې دار سره مخ کې هغه نیت ضرور دی يزيدون. قال كتاب الإيمان باب دعاؤكم إيمانكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. د ایمان بیان. د ایمان د پاره درې سيزونه ضرور دي. اول د زړه تصدیق، دویم په ژبه اقرار، دریم په اندامونو سره التزام د عمل او متابعت. يهوديان ته د نبي عليه الصلاة والسلام معرفت او تصدیق معلومو، دارنګه هرقل او ابو طالب هو اقرار هم کو، لیکن سره د هغې نه هغوی ته مؤمنان نه دي ویل شوي، ځکه چې په زړه سره د هغوی تصدیق نه و، هسې په ژبه باندې بغیر د عمل نه اقرار هم فایده نه ورکوي. لہذا په تصدیق کې کوتاهي کوونکی منافق انسان دی، او په اقرار کې کوتاهي کول د کفر باعث جوړیږي، او په عمل کې کوتاهي کوونکی هغه انسان فاسق جوړیږي. لہذا ایمان کې دا درې وړ څیزونه ضرور دي چې د انسان د زړه تصدیق به هم وي، او په ژبه باندې اقرار به هم وي، او دارنګه اعمال به هم کوي. اعمال دا ضروري دي انسان لپاره. باب دی د نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد چې د اسلام ارکان 5 دي او د اسلام ستنې 5 دي. عبد الله بن عمر رضی الله عنهما نه روایت ده، وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل د اسلام بنیاد په 5 سيزونو باندې ولاړ دی. د اسلام بنیاد په 5 سيزونو باندې خپل شوی دی. اول د دې خبرې گواهی ورکول چې د الله نه سوا بل حقدار د بندګۍ نشته، او د دې خبرې گواهی ورکول چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، او پابندی د مانځه کول، او زکات ورکول، او حج کول، او د رمضان د میاشتې روژې نیول. د حدیث نه یو څو فائدې معلومیږي. اول د امام بخاری رحمت الله علیه په نزد اسلام او ایمان یو څیز دی، او په دې باب سره د باب وتړو چې کتاب الایمان. دارنګه دا مسله معلومیږي چې مؤمن اله مؤمن جوړیږي چې کله د هغه ایمان په الله باندې برابر شي، او د دې اقرار مطابق خپل عمل برابر کی. صرف په خلی باندې کار نه کیږي چې سړی په خلی باندې وایي چې زه لا اله الا الله، او عمل د لا اله الا الله مطابق نه وي، بلکې مؤمن مسلمان هغه خپل عمل، خپل قول، خپل وینا هغه به د لا اله الا الله موافق برابري. که چېرته دې موافق د عمل برابر نشي، نو بیا د لا اله الا الله له فایده نه ورکوي. لا اله الا الله اله انسان له فایده ورکوي چې د لا اله الا الله په حقیقي معنا باندې انسان ځان پوي کی، او د دې په مقصد باندې روان شي. الله رب العالمین دې موږ تاسو کې د لا اله الا الله صحیح معنا او مقصد راولي. باب امور الايمان. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 60 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. باب دے د ایمان د امورو کارونو بیان کی. ابو هريره رضی الله عنه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے روایت کی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې ایمان څه د پاسه 8 څنګه لري، او حیا هم د ایمان د څنګهونو یو څنګه ده. په حدیث کې دا مسله بیانېږي چې حیا په خصوصیت سره د یو صفت دی چې په انسان کې کله حیا راشي نو انسان کې اخلاقیات برابر شي. حیا یو اوچت مقام دی، اوچته مرتبه لري. دا خصلت دی چې انسان د ډیرو جرائمو نه بچ کوي.
حیا داسې یو صفت دی چې انسان د ګناهونو نه، انسان د غلطو اعمالو نه، انسان د غیبت نه، انسان د حسد نه هغه بچ کوي. دې وجه نه د ټولو نه لوی بې حیا انسان دی هغه انسان دی چې هغه د ګناه کولو وخت کې الله نه شرمېږي. دارنګې دا وجه ده چې د ایمان او حیا په منځ کې ډېر اوچته هغه رتبه ده، د دې دواړو منځ کې اوچت تړون دی. مؤمن مسلمان کې باید حیا راشي. الحیاء شعبة من الایمان، حیا د ایمان یو شعبه ده. حیا عن الله، د الله نه حیا کول. حیا عن الارض، د ځمکې نه حیا کول. حیا عن الملائکه، د ملائکو نه حیا کول. حیا د ملائکو نه دا ده چې ملائک تاسو سره دي، کرامن کاتبین دي، لیکل کوي، ټول اعمال لیکي. انسان باید الله نه ویریږي. حیا د مخلوق نه کوي، د مخلوق په مخ کې خلق لا نه کوي، د مخلوق په مخ کې خلق زنا نه کوي. محترم دي باید انسان د حیا نه ځان کې حیا راولي. د غلا نه باید سړی ځان وساتي، د حرام نه ځان وساتي، د دروغ نه باید سړی ځان وساتي، د غیبت نه باید سړی ځان وساتي. حیا داسې یو صفت دی چې کوم مؤمن کې حیا صفت راغی د انسان بر ډېرو ګناهونو نه په دې وجه باندې بند شي. غلا نکوم ولی الله ته ګوري، غیبت نکوم ولی الله ته ګوري، ملائک د ازما غیبت لګي، د الله نه حیا کول. عزتمندو حیا داسې یو صفت دی. دې وجه نه حیا د ایمان یو څانګه ده. کوم انسان کې چې حیا نه وي د انسان کې د ایمان یوه شعبه نشته. ځان کې حیا پیدا کول غواړي. حیا داسې یو صفت دی چې انسان جنت ته رسي. حیا داسې یو خصلت دی چې انسان رب العالمین ته نږدې کېږي. حیا داسې یو خو دی چې انسان باندې رب العالمین ډېر د رحمتونو دروازې کولاویږي. کله چې انسان کې حیا راشي د انسان سترګې به صحیح استعمالېږي، د انسان خوله به صحیح استعمالېږي، د انسان غوږونه به صحیح استعمالېږي، د انسان لاسونه به صحیح استعمالېږي، د انسان خپې به صحیح استعمالېږي. الله رب العالمین دې موږ تاسو کې حقیقي حیا راولي. رب العالمین دې موږ تاسو د صحیح حیا خاوندان جوړ کړي. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. باب دے چې پوخ مسلمان هغه دی چې د هغه د ژبې او د لاس نه نور مسلمانان هغه په امن کې وي. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې نبی علیه السلام وفرمایل: مسلمان هغه انسان دی، هغه یو کس دی چې د هغه د ژبې او د لاس د ضرر نه نور مسلمانان په امن کې وي، چې د هغې د لاس نه بل مسلمان ته ضرر ونه رسیږي. او اصلي مهاجر هغه دی چې هغه څیزونه پرېږدي کوم چې الله رب العالمین منع کړي دي. محترمو په دې حدیث کې صرف د ژبې او په لاس سره د ضرر کولو ذکر دی، ځکه چې د انسانانو اکثره چې بل ته ضرر رسي محترمو د هغې تعلق د لاس سره وي او د ژبې سره وي. زما عزتمندو مسلمان باید د بل مسلمان د تکلیف نه ځان وساتي، د خپل ژبه د په کابو کې ونیسي او د خپل ژبې په وجه باندې نورو مسلمانانو ته ضرر ونه رسي. زما عزتمندو دا ژبه هغه څیز دی چې د دې په وجه باندې انسان هغه جنت ګټلی شي، او دا ژبه هغه څیز دی چې د دې په وجه باندې انسان جهنم ته تللی شي. نو زما عزتمندو حدیث کې موږ ته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا تعلیم راکړي چې ای مسلمانه ته په دنیا کې داسې زندگی تیرې چې ستا د لاس د ضرر نه او د خولې د ضرر نه نور مسلمانان په امن کې وي. نو زما عزتمندو امام بخاری چې دا حدیث په کتاب الایمان کې راوړو دې سره دا مسئله واضحه کېږي چې مؤمن مسلمان د هغه
د ایمان صفت دا دی چې بل مسلمان له به ضرر نه رسي، خاص کر د ژبې د ضرر نه او د لاس د ضرر نه به نور مسلمانان د ده نه په امن کې وي. که چېرته یو انسان بل مسلمان ته ضرر رسي او د ده د لاس نه او د ده د خولې نه خلکو ته تکلیف وي، نو پوه شه چې دا انسان مومن کامل نه دی، د دې انسان په ایمان کې نقصان دی. الله رب العالمین دې زموږ ستاسو د ژبو حفاظت وکړي او رب العالمین دې زموږ ستاسو ژبې د دروغو نه، د غیبتونو نه، د حرامو ویناګانو نه وساتي. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. باب دے بدے بارکے چه روٹی ورکول د اسلام خصلت دے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت دے چې یقینا یو سړي نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس وکړو چې په اسلام کې غوره خصلت کوم یو دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې دا دی چې خوراک ورکې مسکینانو ته، تطعم الطعام، خوراک ورکې غریبانانو ته، مسکین ته. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ستا خوراک د نیکان خلک اخري، ښه خلک د ستا خوراک اخري. او بل دا دی چې ته سلام اچې علی من عرفت ومن لم تعرف، هغه انسانان چې ته پیژنې او که نه پیژنې سلام اچول. افشوا السلام بینکم، د الله پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې سلام خور کې دا یو مهم عبادت دی. نن سبا زموږ دا عبادت بدل شوی دی په رواج باندې. څوک پکې وایي هچارې، څوک پکې لاس اوچت کې په خیر راغلی. نه محترمه، اسلامي سلام دا دی چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، دا هغې جواب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. دې حدیث نه دا معلومیږي چې روټۍ خوراک په چا باندې کول او دارنګې سلام اچول په چا باندې دا غوره عمل دی، بهترین عمل دی. لکه څنګه چې د مور او پلار اطاعت کول، دارنګې جهاد کول، دارنګې نور کارونه هغه غوره دي. دارنګې مسلمان باندې سلام اچول، د مسلمان احترام کول، د مسلمان خیال ساتل او مسلمان باندې خوراک کول دا بهترین عمل دی. مومن مسلمان له پکار دی چې خپل اخلاقیات برابر کې. محترمه، اسلام موږ ته اخلاق راخي، اخلاق اسلام موږ ته دا ښیي چې په لاره ځي نو چپ به نه ځي. یو کس ستا مخ ته راځي نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په هغه باندې به سلام اچې. زموږ اسلام ناشنا دین دی، غوره دین دی. زموږ اسلام موږ ته اخلاقیات راخي، اخلاق باندې موږ رواني. زموږ اسلام موږ ته صله رحمي راخي. زموږ اسلام موږ ته دا راخي چې مؤمن سره به ته ښه اخلاق کې، مؤمن سره به ته ښه رویه کوې، ښه چلند به کوې. ځکه ګوره ګاونډ کې دی هر مسلمان ورور دی، غریب دی، هغه باندې خوراک کوه، هغه سره ښه کوه. اسلام موږ دا راخي موږ ته چې همیشه مؤمن به هغه خیر رسونکی، خلکو ته به خیر رسي، د هغه د لاس نه، د هغه د خولې نه، د هغه د بدن نه به خلکو ته خیر رسیږي. دا د مؤمن صفت دی. محترمو، امام بخاري دا حدیث راوړی دی په کتاب ایمان کې. مقصد هم دا ده چې ای مؤمنه، د ایمانیاتو نه دا خبره ده چې سلام په مؤمنانو باندې اچوه او دارنګې مؤمنانو ته خیر رسوه، مؤمنانو باندې خوراکونه کوه. الله رب العالمین دې موږ تاسو باندې د دین هغه روشانیانی هغه راښکاره کړي او رب العالمین دې موږ تاسو په دین باندې روان کړي. باب دې کوم اسلام غوره دی. ابو موسی رضی الله عنه فرمایي چې یو راوي هغه صحابه کرام رضی الله عنهم ته عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ای الاسلام افضل، کوم یو اسلام غوره دی او بهتر دی؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، غوره اسلام هغه دی چې مسلمان داغه د ژبې نه او د لاس نه په امن کې وي. یعنی مطلب بهترین اسلام هغه دی چې یو مسلمان ستا د ژبې د ضرر نه او د لاس د ضرر نه په امن کې وي.
دا حدیث موږ ته دا ښیي چې که یو انسان وایي زه غوره مسلمان جوړ شم، بهترین مسلمان جوړ شم، نو هغه به ځان کې دا صفت راولي چې هغه به بل مسلمان ته ضرر نه رسوي. د ژبې د ضرر نه به د نور مسلمانان په امن کې وي، د لاس نه به نور مسلمانان په امن کې وي، د خولې نه به چاته ضرر نه رسېږي او نه د لاس نه. نو دا بهترین او افضل ایمان او افضل اسلام دی. موږ تاسو هم پکار دی چې کوشش دا وکړو مؤمنانو چې دنیا کې چاته د ژبې د وجې نه ضرر ونه رسو، چاته کنځل ونه کړو، د چا غیبت ونه کړو، چا پسې دروغ ونه وایو، چا باندې د دروغ گواهی ونه کړو، چا باندې بې ځایه بهتان ونه لګو، چا باندې بې ځایه داسې یو تهمت ونه لګو چې د هغې په وجه باندې هغه قتل شي، چا دپاره د قتل مشوره ورنه کوو، د چا دپاره غلطه مشوره ورنه کوو. دا ټول په دې کې داخل دي. او دارنګې دا کوشش وکړو چې دا لاس باندې حرام راوانخلو، دا لاس په حرام ځای کې استعمال نه کړو، د لاس باندې غلط شي راوانخلو، دا لاس باندې غلط حرام کار ونه کړو. عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. باب دې په دې مسله کې چې خپل مسلمان ورو د پاره هغه خبره خوښول کوم چې انسان د خپل ځان د پاره خوښي، او دا د ایمان یو حصه ده. انس رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل پتاسو کې هیڅ یو کس مؤمن کېدای نشي تر څو چې خپل رور مسلمان د پاره هغه شی خوښ نه کړي چې کوم ځان د پاره خوښي. د حدیث کې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق راخي. اخلاق په دې باب کې راخي چې ګوره ځان کې داسې خصلت پیدا کړه چې څنګه چې د خپل ځان دپاره څه خوښې بل مسلمان دپاره هم هغه خوښ کړه. ځان دپاره چې کوم څیز خوښې د خپل بچي دپاره چې کوم څیز خوښې هغه د بل مسلمان د بچي دپاره هم خوښ کړه. دا د انسانیت یو رهنمایي ده موږ ته الله رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې کړې ده چې ځان دپاره کوم قسم طعام خوښې، ځان دپاره کوم قسم لباس خوښې، ځان دپاره کوم قسم ګاډی خوښې، ځان دپاره کوم قسم سکون او د آرام ځای خوښې، نو بل مسلمان ته هم خوښوه. دا نیت باندې الله رب العالمین تعالی اجر درکوي. دارنګې خپل د بچي دپاره ښایسته مدرسه، ښایسته سکول، ښایسته جامعه خوښې، نو د بل مسلمان د بچي دپاره هم دا خوښوه. لکه څنګه چې ځان دپاره دا غواړي چې زما د عزت او احترام وشي، زما د اکرام وشي، دارنګې د بل مسلمان دپاره هم دا خوښوه. دا امام بخاری رحمه الله دا حدیث چې په کتاب الایمان کې راوړی دی، مقصد دا دی چې ای مؤمنه، ای مسلمانه، ځان کې دا خصلت پیدا کړه چې د بل مسلمان دپاره خیرخوا جوړ شه، د بل مسلمان دپاره د خیر دپاره لاره کولاو کړه، ځان دپاره چې څه خوښوي هغه بل مسلمان ته هم خوښ کړه. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. عن أنس رضي الله عنه الحديث بعينه وزاد في آخره والناس أجمعين. باب دې په دې باره کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کول دا د ایمان نه دی. د ایمان د برخو نه غټه برخه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کول. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې دا روایت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د الله پیغمبر فرمایل قسم دې په هغه ذات باندې چې زما روح د هغه په لاس کې دی، مؤمن نشي جوړېدلی یو تن په تاسو کې تر دې پورې چې زه هغه ته د خپل پلار نه د خپل بچي نه او ته ډېر محبوب شمه. په بل روایت ده انس رضی الله عنه کې راځي چې د ټولو خلکو ته محبوب نشمه. عزتمندو په دې حدیث کې دا مسله بیانېږي
چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت هغه د ټول انسانانو د محبت نه مخکې دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کول دا به د هر څه نه مقدم وي، د زوی د محبت نه مقدم وي، د پلار د محبت نه مقدم وي، د ښځې د محبت نه مقدم وي. الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. که چېرته غواړئ چې ما سره محبت وکړئ نو زما خبره ومنئ. د الله د پیغمبر خبره منل د الله سره محبت کول دي. عزتمندو دې حدیث کې دا معلومیږي چې انسان کله مؤمن جوړېدلی شي چې کله د الله د پیغمبر خبره مقدمه کړي. یو طرف ته رواج راځي، بل طرف ته خپل خپلوان راځي، بل طرف ته ماماګان راځي، او بل طرف ته د پیغمبر خبر راځي. که چېرته ما ته د پیغمبر خبره ومنله نو پوه شه چې ما ته د ایمان خاوندان یو، او ما ته کې ایمان شته، او که پیغمبر خبره هم وغورځوله او د رواج پسې لاړو، د قوم پسې لاړو، نو پوه شه چې موږ تاسو ته د محبت د پیغمبر محبت نشته. عزتمندو د حدیث کې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت راخی چې مؤمن به د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت د ټول مقدم غني. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ ول چې د حدیث یو فرمایل نو عمر رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل الله پیغمبره د ټول خلکو نه ماته ډیر ګرانه خو د خپل ځان نه راته ګران نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې نه اے عمر د سیمه من کېدل نشي. نو عمر رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل چې ومن نفسي د خپل ځان نه ماته ډیر ګرانه. نو د الله پیغمبر او تو فرمایل الان یا عمر وسې ایمان در کې راغی. نو محترمو د الله پیغمبر پر رواج باندې مقدم کول غواړي. د الله د پیغمبر طریقې په هر څه باندې مقدم دي. یو طرف د مور پلار خبر رااله، د قوم خبر رااله، بل طرف د الله د پیغمبر خبره والا. د الله د پیغمبر خبره په ټولو مقدم کول پکار دي، او د ټولو نه بهتر خبره هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده، او هغه د کامیابی سبب ده. دا هغه په سنتو کې کامیابی ده محترمو. دا هغه سنت عمل کول، دا هغه په نقش قدم باندې روانېدل، دا جنت دی. الله رب العالمین دې موږ تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح متبعین جوړ کړي. باب حلاوة الإيمان. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. باب حلاوة الإيمان. د ایمان د خوند ذکر. انس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې هغه روایت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د الله پیغمبر او فرمایل چې درې خوونه دي او درې خصلتونه دي. کم انسان کې چې دا راغلل هغه د ایمان خوند پیدا کو، هغه د ایمان په خوند باندې پوه شو. اول دا چې الله جل جلاله او دا رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته د ټول نه زیات محبوب شي، د ټول نه زیات د الله او دا رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت کوي. دویم د انسان سره چې محبت کوي صرف د الله د پاره کوي. دریم کفر ته بیرته ګرځېدل هغه دومره بد ګڼي څنګه چې اور کې غورځېدل هغه بد ګڼي. په دې حدیث کې فواید: اول، ایمان داسې شی نه دی چې په ژبه هغه وڅکلی شي، خو په دې کې یو ناشنا خوند او لذت دی چې هغه په زړه کې څکل کېږي، او دغه انسان ته الله رب العالمین ورکوي چې په دې حدیث کې ذکر شوي مقام ته ورسیږي. بعضې وخت دا خوند د یو حده پورې محسوسیږي چې مؤمن بنده په ایمان باندې خپل ځان ورکول ته هم تیار شي. داسې انسان د نیکي او اطاعت په کارونو کې هغه خوند حاصلوي، د نیک کار دپاره ځان مقدم کوي، ځان مخکې کوي. د دې وجې نه یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې قسم انسانان د رب العالمین د عرش د سوري لاندې وي. یو پکې ورجلان تحابا فی الله اجتمع علیه وتفرق علیه، د الله دپاره محبت کول او د الله دپاره مینه کول یو بل سره،
او د الله لپاره یو بل سره تعلق ساتل. دې وجه د مؤمن مسلمان باید د یو بل سره تعلق د الله تعالی رضا لپاره وساتي، دنیاوي اغراض لپاره نه وي، د دنیاوي مقصد حاصلول لپاره نه وي، د مال د وجه نه وي، د دولت د وجه نه وي، بلکې مینه محبت د الله لپاره وي چې رب العالمین هغه ته په دې باندې اجر ورکړي. دې وجه نه د خپل ملګرو سره د خپل دوستانو سره چې محبت کې د الله لپاره به وساتي، او دا ورته وایي چې انی احبک فی الله، ته د الله لپاره زه خوښوم، هغه به ورته وایي چې احبک الله الذي احببتنی. دې وجه نه اللهم ارزقنا بمنه وکرمه. یا الله منګه د دې حدیث کې چې کوم درې مسائل بیان شوي دي دې په خوان باندې موږ پوه کړي. باب علامة الإيمان حب الأنصار. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. باب دې په دې باره کې چې انصار سره مینه لرل د ایمان نښه ده. انس رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کې چې هغوی فرمایل انصار سره محبت لرل د ایمان نښه ده، او د انصار سره بغض لرل د منافقت صفت دی او د منافق نښه ده. انصار د مدینه منورې هغه خلک دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پناه ورکړې وه، او په داسې وخت کې د نبی علیه الصلاة والسلام ملګرتیا کړې وه کله چې هیڅ یو قوم د نبی علیه الصلاة والسلام مدد کولو ته تیار نه و. مخکې دا خلک د بنو قیله په نوم سره مشهور و. بنو قیله نبی علیه الصلاة والسلام د دوی نوم انصار کې خود انصار سره محبت د نبی صلی الله علیه وسلم سره د مدد او معاون کېدو په حیثیت سره مراد دی. شخصي طور سره چا سره اختلاف او جګړه کېدل دې منافع نه دي، بلکې هغوی په دې وجه باندې د هغوی سره محبت پکار دی چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر سخت محبت کړی دی، او دارنګې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر سخت خیال ساتلی، او هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم احترام او د نبی علیه الصلاة والسلام سره ډېر دومره محبت چې هغوی خپل ځان خپل بچو هر څه نه تېرو، خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دفاع ته ولاړو. دې وجې نه د هغوی سره محبت په دې حیثیت پکار دی. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. عبادة بن الصامت رضی الله عنه روایت ده بشک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل په داسې حال کې چې د هغه نه غیر چاپېر صحابه کرام یو جماعت ناستو چې تاسو ټول ما سره په دې خبره بیعت وکړئ چې الله رب العالمین سره به شریک نه جوړو، غلا به نه کوو، زنا به نه کوو، خپل اولاد به نه وژنو، او نه به داسې بهتان په چا تړو چې هغه تاسو قصدن د خپلو لاسونو او خپلو ترمنځ جوړ کړی وي، او په یو نیک کار او خبره کې به د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرمانی هغه کو. یعنی مطلب دا چې الله او د الله د پیغمبر خبره منو، د هغې نافرماني منه کو. نو په تاسو کې چې څوک د الله اوس پر وکړي نو د هغه ثواب د الله په ذمه باندې دی، او څوک چې په دې خبرو کې په یو کس یا یو خبره
اخته شو په دنیا کې ورته سزا ملاو شوه نو دا سزا به د هغه کفاره شي او څوک چې په دې بدو خبرو کې په یو کې اخته شو او الله رب العالمین هغه په دې دنیا کې پټو ساتلو نو هغه د الله رب العالمین په حواله دی که وغواړي نو د قیامت پر ورځ به معاف کړي او که وغواړي نو هغه به عذاب ورکړي. عبادة بن صامت رضی الله عنه فرمایي چې من ټولو د نبی صلی الله علیه وسلم سره په دې خبره باندې سره کو بیعت وکړو. د حدیث دا معلومه شو چې حدود د ګناهونو کفاره ګرځي، یعنی شریعت پر لګېدو باندې ګناه معاف کیږي. معلومه شو چې په دین اسلام کې بیعت اخیستل یو مستنه عمل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم با د خلکو په اسلام باندې د کلک اوسېدو، هجرت کولو، جهاد په میدان کې د ثابت قدمي اوسېدو او دارنګه د فواحش او منکرات پرې خدو، په سنت باندې د عمل کولو او بدعات او رسومات او رواجونو درې اوسېدو بیعت اخیستو. البته د تصوف بیعت چې صوفیانی په چې کم لګیا کوي د دې هیڅ وجود په دین اسلام کې نشته، بلکې دا یو بدعت دی ډېر وروسته پیدا شوی دی. دې وجه نه د حدیث کې دا مسله معلومیږي چې غټه ګناه هغه شرک دی، ځکه د الله پیغمبر فرمایل چې شرک به نه کوئ د الله سره. معلومیږي چې شرک د ټولو ګناهونو نه عظیمه ګناه ده، لویه ګناه ده. اکبر الذنوب ان اعظم الذنوب، غټه د ګناهونو نه او لویه د ګناهونو نه غسه ده د رب العالمین سره شرک کول دي، د الله رب العالمین سره بل څوک برخدار جوړول دي. دې وجه نه د شرک مذمت بیان شو.